وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور دا سوال کړی دی چې د امام ښی او ګس اړخ ته واړه واړه ماشومان او جنکۍ ودرېدلی شي که نه. جواب دا دی چې ماشومان که ودرېږي نو په دې کې څه باک نشته دی. که جنکۍ لږې لوی مراهقي نو هغه به بیا شاته ودرېږي، او که وړي جنکۍ د امام لوریانې دي یا څه دي او په امام پسې جاړي نو خیر دی، که خواته یې نو په دې کې څه باک نشته. دلیل پې هغه حدیث د بخاري دی چې نبی علیه السلام امامه دا چې دی نو خپله د نبی علیه السلام نوسۍ وه، هغه یې په مانځه کې به اغوستې وه. کله به چې نبی علیه السلام رکوع سجدې ته تلل نو کې به یې ښودله، ثم اذا قام اعادها، کله به چې بیا پاڅېدل نو بیا به یې راواغستله. نو هغه روایت پې دلیل دی. وړې وړې ماشومان جنکۍ خیر دی، که دا د امام خواته ناست دي ښی او ګس اړخ ته یا لمونځ ورسره کوي نو په دې کې څه باک نشته.